ګوره حال د صحابه کرامو دا دی چې د کیکر پاڼې او په دې شړو میرو کې چې کومې ونې دي د دې پاڼې به خوړې او بیا به ډکې مچازې داسې کولې لکه څنګه چې دا ګډې بیزې دا پچې کوي نو چې سړی په سختو کې پروت وي په مصیبتونو کې امتحانونو کې دې په بدله کې ور الله ډېر څه ورکوي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لیس علی ابیک کرب بعد الیوم لور مخه پکې د نن نه بعد به ستا په پلار باندې سختي نه وي حدیث کې واورده سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه سعد رضی الله عنه مشهور صحابي دی او ما د سیرت بیان کړی یم دی ځان له واورئ چېرته او دی په هغه لسو کسانو کې دی چې په یو حدیث کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو ته د جنت ځای ورکړی یو پکې سعد رضی الله عنه مشهور مجاهد او شهسوار او مشهور صحابي چې ماشومان یې پیژني وایي چې اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله په عربو کې اولنی کس چې د الله په لار کې غشه ویشتې د هغه زه ومه په دې خبرې وضاحت موږ په سیرت کې کړی دا اولنی انسان دی چې د الله په لار کې په جهاد کې غشه ویشتې دی هغه سعد رضی الله عنه ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر او منگ بوی دا پیغمبر سر غزاگانی کولی منگ با دا پیغمبر سر جهادونو کی شرک کیدو او خوراک بنو نو منگ با دا کیکر پانی خوڑی او یا پا دی شڑو کی پا دی میرو کی چرا کمی ونی دا دینا بم پانی شو کولی دا بم خوڑی وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط بيچ بکل منگا ډکو د سماته کو نو هغه به موږ داسې کوو لکه څنګه چې دا ګړې بیزې پچې کوي دغه شان وچ ولې ځکه چې هلته به خوړلي څه هېڅ نو خو پاڼې به خوړلې ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام وسوي بنو أسد قبيلة راولگی دا پما بني عيبون لگی دا اسلام پبارکی خبت اذن وضل سعي نو بیاخو زدیر بدبخت ما بیاخو زمادا مهنتون طول زیشو لديسة قصة دا بنو أسد عمر بن خطاب رضي الله عنه طرفنا دا سعد رضي الله عنه بكوفة باني مشر شيو نو دي يو خاندانو بنو أسد پاگوی که بعضو کسانو شکایتو کو عمر بن خطاب تا چی دے زمانگ دا پارا مون صحیح نکی او عدل و انصاف نکی او دے جهادونو دا پارا ترتیب نجوڑی طول بہتانو پی ولگوال نو خپشو سعد رضی اللہ عنہ وی چی زد صحیح موز نکم مانا دا شو زد صحیح موز نکم زد جهادون لنظم زه عدل انصاف نکوم او من هغه خلک یو چې په هغه وخت کې موږ د پیغمبر سره ملګري وو چې د خوراک څه ومنه نو که چېرته د دوی دا خبرې رښتیا نو بیا خو زه ډېر بدبخته یم بیا خو دا محنتونه ټول ضایع شو یعنې خپه و د بنو اسد نه معنه دا ده چې دوی په ما باندې نن دا عیبونه لګوي چې زما کې دینداري نشتي او زه په دین صحیح عمل نه کوم موږ خو په هغه وخت کې د پیغمبر سره ملګري وو چې د خوراک دپاره څه وونه چې موږ خوړلی وی موږ د هغه سره په جهادونو کې شریک شوي ګوره حال د صحابه کرامو دا دی چې د کیکر پاڼې او په دې شړو میرو کې چې کومې ونې دي د دې پاڼې به خوړې او بیا به ډکې مچازې داسې کولې لکه څنګه چې دا ګډې بیزې دا پچې کوي دا وی حالو سبحان الله او دا قوم دی الله دوی بارکی سوی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله یې به مهرباني کړې ده ما توبه قبوله کړې ده د انصار او د مهاجرینو ټول ما بخښلي دي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
الله وی زه د هغه مؤمنانو نه راضي یم چې تا سره بیعتونه کول د ونې لاندې. دا هغه مؤمنان دي چې الله ترې راضي دی او دا د هغوی حال دی، دا د هغوی خوراک دی. نو په دې دنیا به څه اعتماد وکړي؟ او که موږ ته لږه کمه میلاو شي نو ولې دومره خفګانونه؟ اصل ځای زموږ کم یو دی، آخرت ته هلته به انشاءالله هر څه الله راکړي، د نعمتونه، د مزې، د چرچې، د خوشحالیانې، هر څه به هلته وي. دنیا خو د سختو ځای دی که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څومره سختي تېرې شوي دي، څومره سختي. موږ سیرت بیان کړی دی په آخرني مراحلو کې. تاسو هغه سیرت واورئ که نه، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی ورځ چې دعوت یې شروع کړی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو پورې څومره سختې به هغه تېرې شوي، ټولې سختې او سختې. او کله چې به د زنکدن دا سخته وه نو هغه بیا داسې سخته چې عایشه رضی الله عنها وایي داسې سخته خو به پیغمبر د سره نه وراغلې. نو فاطمې څه ووایي؟ وا کربابته، هلې وي زما په پلار باندې سخته ده زنکدن کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لیس علی ابیکی کرب بعد الیوم، لور مخه پکې د نن نه بعد به ستا په پلار باندې سختي نه وي. نو په موږ باندې به انشاءالله په آخرت کې سختي نه وي. مؤمن ته حدیث کې راځي، مؤمن ته چې په خپل کې معمولي غنه لاړې شي کنه، دې د لاسه ته الله ګناه ریجي، معمولي غنه الله ته ګناه ریجي. ها نو چې سړی په سختو کې پروت وي، په مصیبتونو کې، امتحانونو کې، دې په بدله کې ور الله ډېر څه ورکوي.